بیا هم پسې اور مات کړو چې دله څه چل شوی دننه پروت دی چې اور مات کړو نو هغه یو خو لغړ توغړ و دویم ساعت یې وتې وه دریم موبایل کې لغړ فلم سټارټ و لکه بعضو علماو د بعضو خلکو د زنکدن واقعات بیان کړي بعضو په آخري وخت کې دا مطالبه کوله وی ماله سیګرټ او ماله سیګرټ اخرنی خبره د دنیا نه دغه وګرځېد وی ماله سیګرټ بعض واقعات بیان کړي دي هغه چې په آخري وخت کې د هغه جنین مخلي په کم باندې چې دی مینو او د هغې سره رابطه وه زنکدن کې هم د هغه جنین نومالي مرګ وله په دغه ټیم کې راشي ملک الموت ته سه وباسي اخرنۍ خبره د هغه جنین نوم کم باندې چې دی مینو بعض پکې داسې واقعات راغلي دي یو عالم دا واقعه بیانوله چې یو هلک کور کې مور پلار دا خبره کوله چې کور کې و بیا یکدم ورک شو او موږ پسې ګرځېدو یو ځای ته بل ځای ته پلانې چې شو بیا چې موږ کتو د باتروم ور هغه بند و ټاله و ور ټکوه ور کولی ونه شو بیا هم پسې اور مات کړو چې دله څه چل شوی دننه پروت دی چې اور مات کړو نو هغه یو خو لغړ توغړ و دویم ساعت یې وتې وه دریم موبایل کې لغړ فلم سټارټ و څلورم دا لاس یې په دې خپل ذکر باندې پروت و شهوت یې پوره کوه په دې حال کې هغه په امام کې دننه پروت و په دې حال کې هغه په باتروم کې دننه پروت و ته به ماله څه ګرنټي راکړې وروره چې په دې ګناه کې به تاله مرګ نه راځي ماله به څوک ګرنټي راکړي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت دا خو هیڅ نفس ته دا پته نشي چې دی به کوم ځای کې مري او نه یو نفس ته دا پته شته چې دی به کوم ځای کې مري دا انسان چې الله یې راپاسي د قیامت په ورځ څه جواب به دی الله له ورکوي آخره خاتمه په دې باندې تاسو ته ما واقعه بیان کړې وه چې په دې سعودي کې او پښتن او د هغه بس خپلوان ما پېژندو ابو ما پسې راوي وایي زموږ مسله ده که موږ سره پکې منډه ووایو ما څه مسله ده وایي زموږ مړی دلته د مړو په هغه تراجي کې پروت دی او کیس یې ډېر اوږد شو د میاشتې نه زیات شو که دا مړی موږ له راکړي او موږ یې وړو پاکستان ته ښه مسله څه ده کاغذونه د هغه برابر دي او برابر دي چې کاغذونه برابر دي بیا ولې منع کوي اوس کاغذونه خرابه وي خو منع کوي خو دغه کاغذونه برابر دي په ده باندې کیس دی نو دا څنګه کیس دی چې دا نه ختمېږي د مرګ سره د هغه چې ما معلومات وکړو نو دا هلک چېرته د خدامې سره چې ته رابطه جوړه کړې ده فلپینۍ سره او د هغې خواله ورغلی د زنا دپاره نو څنګه چې د کپړې ویستې د زنا یې شروع کړې ده دغه زنا په دې منځ کې د ساوتې ده اوس هغه جنین نیوی شوې ده او دی هلته پروت دی مړ الله ته مخامخ شوی دی ګورې ښه خو کیس د زنا لا چلیږي په دنیا کې د آخرت کیسونه خو ډېر غټ دي بیا ما سوچ کو چې دلته د ده دا کیس ختم نه شو د مرګ نه بعد دا کیس به په آخرت کې څه ختم شي هلته به دی الله له څه جواب ورکوي چې دی الله ته مخامخ شي او د اخري ساه چې دا اخیسته اخري ساه په دنیا کې هغه د یو پردۍ ښځې سره دی یو د هغې سره یې زنا کوله دا ګناهونه وګورئ په ګناه پسې به ګناه کې په ګناه پسې به ګناه کې او بیا به پکې مړ شي څومره لوی عذاب دی دغه شان یو عذاب هغه دا دی چې د ګناهونو سره به د محبت پیدا شي